یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې دا پیرانو مرتبه ډېره لویه ده او که دا طالبان چې دا کتابونه وایي د دې مرتبه لویه. هغه وایي صاحب هغه سړي مرتبه لویه ده چې د چا په ترخ کې قرآني او مکتب ته رواني او قرآن وایي. وایي دا خلک چې لاسونه سپوي وایي د دې مرتبه نشته، دا ګڼکپان دي. ویلې ټرای کوم دواړه راوغوښته، یو پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته، کونتر او چاړه یې والا ورکړه. ویل لاړ شي یو بادشاه سلامت وایي چې دا په داسې ځای کې حلال کوي چې هلته هېڅ وکم. ویل ښه صاحب پیر صاحب تلی دی او یو تاخانه کې ننوتی دی او کونتر حلاله کړې ده. چې راغی وی کوم ځای وی والله کال ته د مرغۍ چڼم و هېڅوک نه و. ویل ګوره څوک به وو؟ وی والله که هېڅ وکم. طالب تلی دی ګرځي 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 ماښام راغی کونتر یې ژوندی راوړه. بادشاه ناست دی، وزیر ورته وی ولې هلکه؟ وی صاحب وعده مې کړې وه چې هغه ځای کې حلاله که چې هلته هېڅ وکم. په ګرځېدو مې ړپ پړک وچاودو، خو داسې ځای مې پیدا نه کړو چې هلته خدای را سره نه وي. نو ځکه مې کونتره ژوندی راوړه ځکه چې ما وعده تا سره دا کړې. تاسو خیال راغی؟ وزیر بادشاه ته وکتې ویلو دي رتبه د هغه چا اوچته ده چې د چا عقیده او ایمان دای چې الله 24 ګنټې ما سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ونې لاندې آرام کولو، توره یې ونه کې ځوړند کړی. یو کافر راغی او توره یې راواغست. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایه محمده اوس به دې رانه څوک خلاصوي؟ هغه چې ورته داسې وکته ویل الله دا کافر د لاسه توره پرېوته. چې توره تې پرېوته رسول الله راواغسته. کافر ته وایي اوس به تا رانه څوک خلاصوي؟ وی چې کوم ذات ته رانه خلاص کړي هغه به درنه ما هم خلاص. پیغمبر توره کېښوه او مغه وخت کې هغه وی لا اله الا الله. نو ځکه ډاکټر اقبال وایي چې شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. یا خو می پریدا چې جمعات کې کېنم او شراب وسکم، او یا داسې ځای راته وښایه چې چېرته الله نه وي. نو هغه صرف د خدای ذات دی چې په هر ځای کې موجود دی. طالب نه وزیر تپوس وکړو چې تا سره څه دلیل دی چې الله تا سره او په هر ځای کې؟ وی ما سره دلیل د خدای قرآن. قرآن ویلی دی چې نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه د دې مرۍ د رګ نم درته ډېر نږدې یم. قرآن ما سره واذا سالک عبادی عني فانی قریب. ما سره قرآن دلیل. نو ما داسې ځای پیدا نه کړو چې چېرته الله را سره نه. نو زما عزیزانو عرض داو چې اعتماد به صرف د خدای په ذات کې، په بنده به نه کې. تاسو وګورئ یوسف علیہ السلام زلیخی ګیر کړی په کوټه کې، ټولې کمرې بند دي او زلیخا راله او دروازې تالې ولګېدې او کونډې ولګېدې او کمرې بند شو. یوسف ته وایي وایه اوس زما مطالبه پوره کې او که څه در سره وکم؟ څوک به دې خلاصوي رانه دلته؟ یوسف علیہ السلام الله اکبر آواز وکړو، الله اکبر، او وی چې اے الله دې وخت کې زما لویه سهاره ته بل څوک نه. بس خو چې ټوپې کو د کټ نه په هرې دروازې چې ورتله دروازه به ورته لرې کېده په خپله. ټولې دروازې ورته لرې شوې او د زلیخې د مکر نه څوک به وکړي داسې چې ځوانه ښځه هم ده او د وزیر اعظم ښځه ده، کمرې هم بند دي او ځوان هلکم دی. اعتماد په الله وشو د هر شي نه بچ. دا یاد لرئ اعتماد به صرف یو پیر له یو سړی راغی وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې اوبو د پاسه ګرځم. دا خو اسانه وظیفه، ورشه دریاب ته او دریاب ته ټوپ کو زما نامه والا، بس اوبو د پاسه به ګرځم. د پیر حکم و چې دریاب ته ورغلی دی چې ور ټوپ کړی دي، خو چې غر کېږي د پیر نامه تېره شو ویل یا الله یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله دوه درې ځله چغې کې اوبه ورته ځمکه شو، دی پې د پاسه وګرځېد. ښه وګرځېدو. پیر صاحب ته چې راغی وی څنګه چلو شو؟ وی صاحب نافرمانی رانه وشو. وی څنګه؟ وی دریاب ته مې ټوپ کو، خو چې تر مرۍ ډوبېدم ستا نوم رانه هېر شو، د الله نوم مې واغست. بس اوبو نه راووتم او براته ځمکه شو، زه پې وګرځېدم او راغلم. ورته ویل بچیه دغه وخت کې چې اوبو ډوبولې
زما نوم در نیر شو ویل او ویل د خزی نوم در تیادو ویل نا ویل د زوی ویل نا د مور نا د پلار نا کور نا جیداد ایس نو را تیاد په دغه وخت کې د الله نه سیوا زما پړه کې بل څه ونه ځکه چې غر کېدم او په دې پوه شم چې خدای نه سیوا دې بل څوک نشي ویل بچیا د اوبو د پاسه او مغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر څه نه خالي وي او صرف د خدای نامه پکې نن زمونږ کې د خدای نامې کم دی مونږ کې خدای خزو نامې دي د لونو نامې دي د بچو نامې دي د پیسو نامې دي د اقتدار نامې دي د 2 کروڑ رابطوبونو نامې دي زمونږ کې د خدای نامه کمړه چې بالکل خالی وي لکه مولانا روم نه چاته پوسو کو چې ستاړه کې څه دي هغه زماره کې بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد پا خدا قسم سینہ میں اوش لوا اڑا میں بار رو باسا اڑا میں سیرے کا دنن دڑ پا نکتہ کے میں او گورا اے اللہ زما اڑا ستا کور دے نو ستا پا کور کے دا بلچا سکار دے چی دنن نراش چې د چا زړه د خدای کور نه عزیزانو خلق په اوبو نشي ګرځي خلق په دنیا کې د سکون ژوند نشي تیرولی د آرام ژوند نشي نن ټول پاکستان بے چین دی ټول پاکستان بے آرام دی هیڅ چاته سکون د کلونو سٹاک ور سره پروت دومره دولت چنوسی او کڑوسی او کودی او پردی هم نشي تپوستیو کہ سال دے سکون قلبی پتشی کے دے اگر صرف دا خدای پر آبیتے او پا تعلق پا خدای قسم چھ سکون پا بلشی کے پیدا نہ کے سوا دا اللہ در آبیتے دا قرآن ویلی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا ذکر دا اطمینان دا زڑ پیدا کی چھ دا اللہ ذکر نہ ہو دا زڑ اطمینان نہ پیدا کی تاسو خیال را زڑ اطمینان مون قرآن وایو زمون دړې اطمینان یوړون د حافظو خیر غوښت بادشاہ ته پیښ شو حافظت سکه وی خیر غواړم وی څنګه حافظ ته وی صاحب قرآن می یاد دی وی قرآن دی یاد دی او بیا خیر غواړي وی چاو صاحب وی ویني سي او جیل ته بوزي حافظ اونی وو جیل ته بوز چې جیل ته بوتله د شپې ور پسې بادشاہ ورغه او یو کانه ورړو ویلا فیجی صاحب ویلیا وی دا کانه دی دا میں در تکے ہو کتر سبا پورے دے دا کانے سرزر نکڑو نو سر بدن پریکو سر بدن غسو آفیس پا وینو جاڑی چی بیڑای غر کشوس کانے زد سنگا سرزر کانے خیالی ہوکو چی جاڑی سلا بلت در تندی یاد سوا دا قرآن شورو کا تر سارا پورے پی چف کا بادشاہ برائشی کسر شوی ہو خدا کی نی سر خود غستے پی جی صاحب شورو اکڑا پا الحمدللہ رب العالمین سار چه بانگون اویل من الجنت والناس تورس او پکانی لاس کے خور دے خوڑندو پی چوفک سار چه بادشاہ ورگا چه گوری اکانے دس روزر ویلا پی جی صاحب صدی اکڑا وی صاحب پٹول اشپکی میں قرآن ختم کرے دے پی چوفکڑی می دی وی گورا نور تے خبر نہیں ویلا پی صاحب کانے دس رو شوے دے کستا دا ایمان وی چه دا قرآن کانی ام سرکولے شی تاب خیر نوے غوختے خستا دا ایمان نو زمونگ دا ایمان ندے چه قرآن کانی ام سر کولیش دا ایمان شتا ستا زمونگ شتا زمونگ دا ملیانو شتا مونگ ملیانو خدا عبدالباقی ملا پا زکاتونو پسی گرد کانی ام سر زر کولیش نمونگ بچرے دا سے دوے کری دلتا یولوی ولید پروت خون پنجو سے بورتا ہوئی پلار روان دے و طالبان ناس دی روٹا اسپورا ولی خپا یا لکوی دی روٹا اسپورا دا ترکاری نیشتا وی دا منگوٹے را دے خوا کئی منگوٹے را درے خوا کو درے زل قل ہوئے ہوئے لے و پیچو فکا چی گوری غوڑی دی طالبان ویل خوری
طالبان دي صاحب روټای پکې ماته کړی یو ورته لک سباله هم پکې سپری ایو پکې لندر غوندي و هغه سباله سپری دی خو آسان دمو قل هو مونږ ته پته نه و بس په چفکو به غوړی کیږي به خرو به سبا مبای پرې دی اخلاصوري سباله چې روټای بیا راغلی دا صاحب پچای ډکه پرته ده منګه راغسته ده قل هو وای په چفکای چې ګوري وبدي قل هو وای په چفکای چې ګوري وبدي بیا په خون پنجو سے رحمت الله علیه را پیښ شویر کا بیا څه چل دی وې صاحب مغه پرونه دمم په چفکو دا خو غړی کی وې بچیا دم خو مغه پرونه ده خو خله دا خون پنجو نه قران لخلوم پکار زمونږ داخله دې قابل دي چې په دې خله قران وایي او پکانی چفکو غسر درشي هغه له بلګه خلوم پکاري هغه له بلګ د اندرون صفایوم پکاري هغه نه با لګ به امتیازیوم پکاري چې شاه او غدا درتا په یو نظر ښکاري بادشاہ او غدا نن هغه د پاراغه سي خلق پکار دي لکه ابو الحسن خرقانی رحمت الله محمود غزنوی بادشاہ ولا راغو محمود غزنوی هغه سړیو چې د یو کونډه خزې د ګوتې بدلې د ټول هندستان ناغست نن هندستان ته زمونږ صدر صاحب درخواست کړو چې ما بلک پرې نه دی چې د کرکټ میچ کتوله درشم تا خدای هلاک کا چې هلاک شي دلته د قوم مېندې کونډې او بوري او تباہ او برباد شو او ته هندستان ته د کرکټ میچ کتوله محمود غزنوی هغه سړیو ابو الحسن خرقانی ته ورغه السلام علیکم هغه ورته دا څه وکړه وعلیکم السلام صاحب بادشاہ راغی راغل تکین کین څنګه راغله بادشاہ سلام وې صاحب دا هندستان باندې حمله کولو تراغله مو دل راغله دل خو سمشن باندې دا داس چل شو محمود غزنوی ورته ویل چې په دوه خبرو به کامیابیږي ابو الحسن خرقانی ورته په دوه خبرو به کامیابیږي یو چې تندې لګینو په خاورو کې لگاوا دویمه دا زما خلقه والا او چې څو وخت کې د هندستان په سومنات باندې حمله کې نو دا خلقه واچو او 2 رکعات نفل کو بیا په حمله وک بیا تماشا کا چې بادشاہ روان شنو ابو الحسن خرقانی ورته وې صاحب ز چرالم ترا تپانه سي دي اوس چې زمرا تپاسي وې چراله زکه در تپانه سي دم چې تا په سر کې د بادشاہ نشوا نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې فقیرانم شته چې ستا د بادشاہي په کنجه کم نه ول نو دا اوس ولې پاسې وې اوس چې دا ما درته تقریر وکړو د بادشاہ نشه دي د سر نه وته فقیر شوي نو د فقیرانو ز قدر کوم ز قدر ته پاتې مونږ کې دا کردار پکار دی دلته د صدر کې یو مولا خدای دې وبخي اوس مړ دی دلته یو گورنلو هغه په دې جمعهتونو ګرځیدا یو جمعه یو کې مونږ کړي بل جمعه بل کې مونږ کړي بل جمعه بل کې دا ځان به خود خلکو ته چګینې زه هغه هو چرته یو طرف ته کېنه به اختیوزه مونږ کوا نو په جمعهتونو سره ګرځي نو یو جمعه دلته راغله شکر دې ما ته پته نه ولګید نو هغه مولا ته چې پته ولګید چې گورنر صاحب راغی نو خطبه نیولې لاس کې هم صاحب خطبه په ځای پرې خو 1000 په ورمنډک او دا خزانه رونی وو په مخ کې صف کې کینو مخ کې صف کې دا واوري څوک چې مخ کې راغی به مخ کې ناشتي چې رستو راغی به رستو ناشتي چې هغه نه رستو راغی به رستو ناشتي که بادشاہ راشي او صفونه سټو او زینو هغه د 1000 په ځای کې بکینی دا به نه کوي څوک چې لار ورته اوسګاره کی چې بادشاہ لا مخ کې ځای پرې دی نه تاسو دا یاد لرئ دل تراشی ریزرویشن کیږي دا صادره څوک غوړی ځای 19 څوک سو کی بیا اخر کې راځي د خلکو پوګو باندې خپیاړي دا ډیره سخته راځي کم ځای ملاوش جمعه د خدای در ده خدای در کی اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان 1000 کی چور تو ادرے گی اور پدا خټو کې تندے ولګي په خدای قسم د مخ کې صف نه زیات اجر ده ځکه چې خدای خو عجز غواړي عجز جڑا فقر سمرا عجز و داغه په دربار کې عمر به رحم در باندې زیات کی تاسو خیال را نو عزیزانو عرض بداو چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم چو خیره ورته زکه وکړي چې نوح علیہ السلام طبیعت بشری لرلو او د طبیعت بشری نه چې د پیغمبرانم بے نیاز نه لنډه غوندې خبره در تارس کوم ابل ورځ یو سړی مان تپوس کو
سړی و مالدار، ما ته وی چې دغه مال او دولت مونږ له خدای را کړی دی، نو دا غریب هم د خدای بندگان دي، په کار دا دی چې دوی له هم ورکړی، ځکه چې زما مخکې یو سړي ته زکات وغوښتو